السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 50 نور کسان ووژل. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 2000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د سعودي عرب د حج او د عمرې وزیر د عمرې ادا کوونکو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو هدایات جاری کړي دي. د بلوچستان د مچ د سانحې خلاف احتجاجي درنه په 5مه ورځ هم جاری ده. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د مچ د سانحې خلاف درنه ورکوونکو ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې وزیر اعظم له پکار دی چې انا پرستی پریدي بلوچستان ته ورشي او د مچ د سانحې د متاثرینو سره د همدردۍ اظهار وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د کرونا وایرس د شهید ډاکټر جاوید اهل خانه ته د 80 لک روپو امدادي چک ورکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د نارکاټکس د وفاقي وزیر اعجاز شاه سره ملاقات او خبرې اترې کړې دي. پی ډي ایم په بنو کې پاور شو وکړه. جلسیاب ته د پی ډي ایم مرکزی سربراه مولانا فضل الرحمن او د پی ډي ایم نورو مشرانو وینا کړې ده. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د جمعه اسلامي د پخوانی مرکزی امیر قاضي حسین احمد د اتمی کلیزی تقریب ته وینا کړې ده. په بډابیره کې د لوبو د سیس په شکل کې د لاسي بم په دماکه کې 3 ماشومان رونه مړه او 2 نور جوبل شوي دي. په پنډۍ کې یو سړی د زوی د نه کېدو په وجه باندې ښځه او ماشومه لور وژلي دي. د اسلام آباد د سنګجای پولیس سره نږدې د جنسي تشدد د ښکار شوي جینۍ مړی د کچرې نه میلاو شوی دی. د کاټلنګ په علاقه کې په 2 مختلفو پیښو کې 2 کسان جوبل شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او 1122 میډیکل ټیمونه په موقع باندې ورسېدل. جوبل کسانو ته طبي امداد ورکړ او هسپتال ته ورسول. د مردان په رنګ روډ باندې د روډ په پیښه کې د مړ شوي سړي خپلوانو ته د ریسکي او 1122 د کنټرول روم مشر د مړي نه میلاو شوی رقم او نور سامان حواله کړ. واشنگټن کې د ډونالډ ټرمپ ملګرو په پارلیمنت هاوس باندې ورخته وکړه. وایي چې د پولیس د لاټھی چارج په نتیجه کې په دې ورخته کې 4 کسان مړه شوي دي. د ډونالډ ټرمپ ملګري د امریکې نائب صدر د ډونالډ ټرمپ نه لارې جدا کړې.
د امریکې نوي منتخب شوي صدر جو بایډن په کیپټل هیل باندې د ورختې په حواله باندې ویلي دي چې نننۍ ورځ د امریکې د تاریخ توره ورځ ده. د نیوزیلند کرکټ بورډ په سختو حالاتو کې د پاکستانی کرکټ ټیم د نیوزیلند د دورې ستاینه کړې ده. نن ټوله ورځ په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې خال خال وریځې راخورې وې. نور به کله ښکاره شه او کله به پناه شه او ټوله ورځ سخته یخني وه. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 50 نور کسان وژلي دي. سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2482 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. څنګه په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 50,000 کم 15,095 ته ورسېده. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 40,509 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو ټسټونو شمیره 1,80,343 ته رسېدلې ده. سعودي عرب د حج او د عمرې وزیر د عمرې ادا کوونکو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو هدایات جاری کړي دي. د دغه هدایاتو مطابق به د عمرې هر ادا کوونکي ته د کرونا وایرس ویکسین لګول کیږي. د بلوچستان د مچ د سانحې خلاف د هزاروالو د مړو سره د احتجاجي درنې 15 ورځې وشوې. د مچ په علاقه کې د وژل شوو کانکن مزدورانو مړي په سړک باندې د 15 ورځو راسې پراته دي. بل اړخ ته د ملک په ګوټ ګوټ کې د مچ د سانحې خلاف د احتجاج او د احتجاجي درنو سلسله جاری ده. د کوټې په بایپاس روډ باندې د هزاروالو په جاری احتجاجي درنه کې په لوی شمیر کې زنانه هم شامل دي. دا درنه د سختې یخنۍ باوجود د 15 ورځو راسې جاری ده. بل اړخ ته د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال درنه ورکوونکو ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې ډیره د افسوس خبره ده چې په کوټه کې مړي د 15 ورځو راسې په سړک باندې پراته دي. احتجاجي درنه جاری ده خو وزیر اعظم د انا نه کار اخلي او بلوچستان ته د تګ تکلیف ونه کړ. دې زیاته کړې ده چې وزیر اعظم له پکار دی چې انا پرېږدي بلوچستان ته ورشي او د مچ د متاثرینو سره د همدردۍ اظهار وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د کرونا وایرس له کبله د مړ شوي ډاکټر جاوید اهل خانه ته د 80 لکو روپو امدادي چک ورکړ. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د نارکاټکس د وفاقي وزیر اجاز شاه سره ملاقات او خبرې اترې کړې دي. د اطلاعاتو مطابق په دې ملاقات کې د منشیاتو د سمګلینګ په حواله باندې د دوانو مشرانو ترمنځ تفصیلي خبرې شوې دي. پی ډي ایم په بنو کې یو زبردسته پاور شو کړې ده. ډیره لویه او تاریخي جلسه یې منعقد کړه. دې جلسه عام ته د پی ډي ایم د مرکزی سربراه مولانا فضل الرحمن نه علاوه حسن اقبال، فرحت الله بابر، محمود خان اچکزی، اکرم خان دورانی او امیر حیدر خان هوتی هم وینا کړې ده. په لاهور کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق د جماعت اسلامي د پخوانی مرکزی امیر خدای بخلی قاضي حسین احمد د اتمې کلیزې تقریب ته وینا کړې ده. دا په دې موقع باندې د خدای بخلی قاضي حسین احمد د سیاسي او مذهبي خدماتو ستاینه وکړه. د پېښور د بډبیرې په علاقه کې د لوبو د سیس په شکل کې د لاسي بم په دماکه کې 3 ماشومان رونه مړ شوي دي او 2 نور ماشومان جوبل شوي دي. زخمی ماشومان په فوري توګه باندې اسپیټال ته ورسولی شو. بل اړخ ته پولیس د دماکې ځای ته راورسېده.
په پنډۍ کې د نصیر آباد تانې په علاقه کې یو سړي د زوی د نه کېدو په وجه باندې په خپله ښځه او ماشومه لور باندې زبردست تشدد وکړ چې په نتیجه کې دواړه مړې شوې. بل اړخ ته د اسلام آباد د سنګجای پولیس سره نږدې د جنسي زیاتي د ښکار شوي جینۍ مړی د کچرې نه میلاو شو. د اطلاعاتو مطابق د کاټلنګ په علاقه کې په دوو مختلفو پیښو کې د ګولو د لګېدو په نتیجه کې 2 کسان جوبل شوي دي. د اولنۍ پیښې مطابق د کاټلنګ په جمالګړۍ کې 15 کلن ارشاد په ګولۍ ولګېده او جوبل شو. د دویمې پیښې مطابق د موټروي د بابوزو انټرچینج سره نږدې 18 کلن عباس په ګولۍ لګېدلی دی او جوبل شوی دی. په اطلاع میلاوېدو باندې د دې دواړو پیښو ځای ته د ریسکیو 1122 میډیکل ټیمونه په فوري توګه ورسېدل، زخمیانو ته یې طبي امداد ورکړ او هسپتال ته یې ورسول. تېره ورځ د مردان په رنګ روډ باندې د چرسي هوټل سره نږدې د سړک په پیښه کې یو سړی مړ شوی و. دغه مړی په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 1122 ټیم اوچت کړی و. د دغه مړي د جب نه د ریسکیو 1122 ټیم ته چې کومې نغدې پیسې او سامان میلاو شوی و. دغه سامان او نغدې پیسې د ریسکیو 1122 مردان د کنټرول روم مشر د مړي ورثاو ته حواله کړې. په دې موقع باندې دغه مړي ورثاو د ریسکیو 1122 شکریه ادا کړه. د امریکې په واشنګټن کې د ډونالډ ټرمپ ملګرو په پارلیمنت هاوس باندې ورخته وکړه. د پولیسو ورخته کوونکو ترمنځ په نښته کې 4 کسان مړه شوي دي. بل اړخ ته په دې موقع باندې پولیس 52 کسان گرفتار کړي دي. د امریکې نائب صدر او د ډونالډ ټرمپ ملګري مایک پینس د ډونالډ ټرمپ نه لارې جدا کړې. د ډونالډ ټرمپ ته د نوي منتخب شوي صدر جو بایډن د انتخابي نتیجو د توثیق نه کولو نه انکار وکړ. بل اړخ ته د امریکې نوي منتخب شوي صدر جو بایډن په کیپټل هیل باندې ورخته د امریکې د تاریخ د تورې ورځې سره تعبیر کړې ده. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د نیوزیلینډ کرکټ بورډ په سختو حالاتو کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د نیوزیلینډ دوره ستایلې ده او پاکستاني ټیم ته یې د دې په عزم، حوصله او همت باندې داد ورکړی دی. او اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې خال خال وریځې خورې وې چې له کبله به انور کله پټه او کله ښکاره شو. ټوله ورځ سخته یخني وه. یخې هواګانې چلېدې چې له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.